بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کندهار سیمهییز دفتر د څېړنې یو څارنې څانګه د ماشومانو د بشري حقوقو د وضعیت څخه لکه د دوی لپاره با کیفیته ښوونه او روزنه، د تاوتریخوالي څخه پاک ښوونیز چاپیریال، د ښوونځیو لپاره مناسبې ودانۍ او ښوونیز امکاناتو د شتون په مخه د کندهار د یو شمېر ښوونځیو څخه مو نظارتونه کړي دي چې په دې ویډیویي راپور کې له تاسو سره شریکوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زه عبدالرحمن د محمد د شپږم ټولګي زده کوونکی یم. د شهید محمد قاسم جان علي لیسې د شپږم ټولګي زده کوونکی یم. موږ په دوبي کې دلته د ګرمۍ ته ناست سبق نشو وایای، او په ژمي کې موږ په دې سرې خیمه کې ناست یو، اوبه راته راځي، د اوبو د لاش موږ سبق نشو وایای. موږ غم باید وکړو چې موږ دلته تعمیر را جوړ کړو. موږ څه ګناه کړې ده؟ دا د سرمدد خان ښوونځي کې د اوبو برمه ده او په یو یا دوه متره کې تشنابونه دي. د تشنابو د فاضلاب ګټر هم جوخت نږدې د همدې د اوبو د برمې سره دی چې دلته شاګردانو راته وویل چې د اوبو خوند او رنګ اوښتی دي. یو موږ ویره لرو 100% چې د ګټر ناولې اوبه کیدای شي د برمې سره مخلوط سوي، یو ځای سوي، او دا په هېڅ وجه باندې منطقي او عقلاني خبره نه ده. صحیح اوبو ته لاسرسی دا د بشري حقونو څخه یو لوی حق دی. کله چې په ښوونځیو کې د ښار دننه کې په یو پرمختللي ځای کې موږ د خپلو زده کوونکو دپاره صحیح اوبه نسو آماده کولی، او په داسې حال کې چې پر فضولو کارو باندې په میلیاردهاو پیسې مصرفیږي. ما د خپلو نظارتو په لړۍ کې همدغه ټول شیان مستند کړي دي چې دا تشنابونه، دا دلته پر دغه ځای د اوبو ګټر، او لاند پر دغه ځای باندې د اوبو برمه. دا هم د سرمدد خان ښوونځي د ځینو برخو اتاقونه یا کوټې دي چې یقینا د تاریخي لحاظه با کیفیته دي، خوندور دي، خو اوس هم که دغه ترمیم سي جوړ سي د دې ښوونځي پرسونل او شاګردان ډېره ګټه ځینې اخیستلی سي، او ترمیم او جوړېده ډېر لږ مصارف غواړي. دا مو هم مستند کړله چې بیا خپل راپور کې غونډې ته وړاندې کړو. دا هم د سرمدد خان ښوونځي د تعمیر یا پخواني تعمیر یوه برخه ده چې د نړېدو په حالت کې دي. که دا ځای ونړېږي، یو خو دغه تاریخي ارزښت یې له منځه ځي، او بل کیدای سي د همدې خوا چې ټول تعمیر دی ټوله صدمه وویني. نه پوهېږم چې ولې د کلونو په اوږدو کې دې ځای ته توجه نه ده سوې. د سرمدد خان ښوونځي د معزز امیر صاحب وویل چې دغه میزونه او چوکۍ د ډېرې پخوا څخه په ښوونځیو کې شتون درلوده. کله چې زه دې ښوونځي ته د مدیر په صفت رالم، او دغه چوکۍ او میزونه د ښوونځي پر بام باندې په خراب حالت کې پراته وه، دا مې ټوله کښته کړله، ترمیم مې کړله، او اوس په منظم ډول باندې شاګردان استفاده ځینې کوي. دا موضوع نور مدیر صاحبان ته هم یو لارښود دی چې موږ د خپلو شته امکاناتو څخه ګټه واخلو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فیض الله د ناصر احمد زه د سرمدد خان لیسې زده کوونکی یم. زموږ مکتب چې دی د کیفیت له لحاظه ډېر ښه دی. استادان مو پوره دي، درسونه مو پوره دي، تجربه لرونکي استادان لرو، خو د معیاري لحاظه ډېر کم
یعنې مثال دلته د ژوند خطرونه دي، ذهني افکار مغشوشوي. مثال په ډول سره دغه ځینې صنفونه دي چې دغه سوي دي، کوم هغه پلان چې شاوالي درلودي هغه عملي نه کړی. دا صنفونه دروازې یې کښل سوي دي، کلکینان نه لري، په صراحت سره تشناپونه مو دي. تشناپونه مو داسې جوړ دي چې سبب به سبب د نړېدو په حالت کې دي، اوبه نه لرو. په صراحت سره داسې نور کم کمپیوټر لیب مو نه دی جوړ، دونه لابراتوار کې ځینې مهم شیان نه لرو چې موږ تجربې پر وکړو، او داسې نور کم د کښېنستو ځایونه هم نه لرو، لکه دا فرشونه د امتحان په صحنه کې د په صراحت سره ځینې داسې موقعیت یې دونه نه دی سم، د مثال په لحاظ چې استادان دلته یا کم شاګردان چې راځي د ولایت سره دا نږدې دي، کومې غونډې چې دلته کېږي د هغه په لحاظ ګڼې وخت دا لارې باندې موږ د درسو څخه محرومه کېږو. دا خو زموږ د شاګردانو او د خپله د یو انسان حق دی، خپله زموږ حکومت موږ ته راکړی، زموږ دولت موږ ته راکړی، باید دا حقوق موږ ته راکول سي، او بل په دې باره کې باید حکومت سره موږ ته توجه لرو چې دا موږ غوښتنه ځینې لرو چې کار وشي. لشکریو د پوهنې موږ تیوري رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو. رحمان شهید بطیال عالی زده کوونکی یم. زموږ د کتابونو مشکل دی، کتابونه نشتون مشکل دی، کتابونه نشته، او موږ دغه مشکل را حل کړي، دغه موږ سره ډېر ځایونه لشکریو د پوهنې موږ تیوري رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو. د افغانستان د بشري قونو خپلواک کمیسیون د کندهار سیمه ییز دفتر د څېړنې او څارنې څانګه د ښوونځیو څخه په دې موخه نظارتونه کوي چې ښوونیز چاپیریال په فزیکي او اخلاقي توګه باندې د کتابونو شتون د ماشومانو دپاره داسې چاپیریال چې هغوی په ارام ذهن سره وکولی سي زده کړې وکړي او په ښوونځیو کې هېڅ ډول تاوتریخوالي باید نه وي. موږ د کندهار د یو شمېر ښوونځیو څخه نظارتونه شروع کړي وه. نن چې د جوزا د میاشتې د 9مه نېټه ده، د کندهار مشرقي لیسې ته راغلی یم. د کندهار مشرقي لیسه د دې نه مخکې داسې یو لیسه وه چې متاسفانه ښه صفت یې نه درلود. دا د کیفیت په لحاظ، د ظرفیت په لحاظ باندې متاسفانه دا مشکلات وه. ما په 1945 کې هم دلته غونډې او ښوونیز پروګرامونه درلوده، حالت خوند نه و. اما 6 کال چې 14 لمریز کال دی، د جوزا د میاشتې 9مه نېټه ده، زه صاحبزاده نالم د کندهار د بشري قونو خپلواک کمیسیون په استازیتوب د دې لیسې سمې نظارت وکړي. په دې لیسې کې هغه په عامه اصطلاح 120 درجې توپیر راغلی. زه اوس د دې لیسې په کتابخانه کې د معزز استاد چې د دې لیسې مدیر صاحب دی، حاذق صاحب سره ولاړ یم او د ښوونځي د یو شمېر ځایونو څخه مې کتنې وکړې.
دا ویډیو په دې خپل راپور کې وړاندې کوو چې د بیلګې په شکل کې یو مدیر صاحب یا د یو ارګان یو مسؤل وغواړي چې څومره امکانات لري د ټولو امکانات څخه استفاده کولی شي. په یو شمېر ښوونځیو کې تشنابونه خراب وه، خیمې څیرې وې، کمپیوټر لیفټ نه لرو، اداره نه لرو، چوکۍ نه لرو، میز نه لرو، لوړ مقامات په کیسه کې نه دي، پلانکۍ ته دې ویل دي نه دي، دا شان دا ستونزې وې. اما جناب مدیر صاحب چې په بغل کې تشریف لري، مدیر صاحب چې د ټولنیز لحاظه په ټولنې کې نفوذ لري، په خلکو باندې ګران دی، د خپل وظیفې سره د خپل مسؤلیت په څنګ کې توانېدلی دي، خولې پرې کړي دي، ځان یې ستړي کړي دي، تللي دي په ټولنه کې د خلکو اذان ته تغیر ورکړي دي، په دې ښوونځي کې مثبت تغیر راوستلی دی. کتابخانه ده تاسې ویلي، موږ یې کمپیوټر لیفټ هم ولیدي، لابراتوار مو ولیدي، د دې ښوونځي تشنابونه مو لیدلي چې اوبه لري، کاشف شوي دي، د شاګردانو څخه مو پوښتنې وکړې، تاوتریخوالي نشته، تعصب نشته، تبعیض نشته. دا ښوونځي فعلا چمنۍ لري، دا ښوونځي ټوله صنفونه یې فعاله دي، دروازې لیدي ماته، په صنفونو کې پاکي او خواپاکي وه. مدیر صاحب د یو دیانت څښتن دی، یو د دې دیانت څښتن دی چې مدیر صاحب د قوانینو سره اشنا دی. متاسفانه چې موږ ډېرو ښوونځیو ته ځو، اکثره مدیر صاحبان د قوانینو سره نه دي اشنا، بس هغه ته وایي تاسو مکتوب راوړی دی. په داسې حال چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل نظارتونو لپاره هېڅ ارګان ته مکتوب نه ورکوي. زموږ صلاحیت دا دی چې د افغانستان د اساسي قانون ته 200 مادې پر بنسټ باندې د بشري حقوقو د وضعیت څخه موږ نظارت کوو، نه تفتیش. ډېر مدیر صاحبان په دې نه پوهېږي، هغه د معرف تفتیش چې راسي هغه بل دی، مګر زموږ نظارتونه په دې دي چې موږ ستونزې پیدا کړو او د ستونزو لپاره لاره پیدا کړو. دغه مکتب موږ په خپل ریپورټ کې د یو نمونې په شکل باندې وړاندې کوو چې د جناب مدیر صاحب دپاره د پرسونل دپاره ډېر د افتخار ځای دی چې موږ د شاګردانو سره وکتل، استادانو سره وکتل، دا کتابخانه مو لیدله چې نور مدیر صاحبان هم کولی شي، لکه څنګه چې دا مدیر صاحب توانېدلی دي د خپل مکتب لپاره ستړیاوې ګالي. دا مکتب یې د صفر څخه شروع کړی دي چې دا د اوبو سیسټم یې خراب و، دلته په ژمي کې اوبه راتلل، دلته د مکتب شاته کثافات پراته وه، دلته ټولګي دروازې ماتې وې، دلته میزونه نه وه، دلته چوکۍ نه وو، دلته کمپیوټر لیفټ نه وو، دلته یو عالم مشکلات وه. اما دا مکتب اوس په کندهار کې یو نمونهیي مکتب دی. که تاسې هم وغواړئ چې دې مکتب سره لیدنه وکړئ یا د هغه مسؤل کسان، هغه ادارې چې مسؤلیت لري، هم تاسې کولی شئ چې د دې مکتب څخه لیدنې وکړئ. او دا موږ په خپل ریپورټ کې د یو نمونې په شکل باندې وړاندې کوو. او د جناب مدیر څخه یو ځانګړې مننه کوو چې ستړیاو مو، مدیریت مو، دیانت مو د ستاینې ګران مدیر صاحب. ډېره مننه. زما نوم محبوب الله د شیر محمد زوی د مشرقي لیسې 12 ټولګي زده کوونکی یم. زموږ مکتب ته د دې مدیر صاحب په راتګ سره زموږ مکتب کې زیات شمېر فعالیتونه شوي دي چې د هغو جملو څخه موږ یادونه کولی شو، لکه د تشنابونو جوړېدل، د نویو تشنابونو او بیا هم داسې تشنابونه چې په هر ډول مثلا په وسایلو سره سمبال دي او ټول اوبه هر څه شتون لري، او پاک تشنابونه چې داسې تشنابونه چې مثلا د کور د تشناب او د مکتب د تشناب مابین هېڅ توپیر نشته. او بل بدلون چې راغلی په مکتب کې هغه ځینې ځایونه چې مثلا هغه خامه وه یا کانکریټ شوي نه وو، هغه ځایونه کانکریټېدل، او مثلا د مکتب د ټوله مثال خبرې صنفونه د نن او د باندې څخه رنګېدل، دا د مکتب په ښکلا کې یو ډېر مهم رول دی. او د ځینې داسې غیر ضروري کارونه هم ترسره کېدل چې مثلا د شاګرد لپاره تر ټولو مهم شی چې دی هغه صنف دی. په صنف کې مثلا زموږ لپاره داسې غیر ضروري کارونه کړي دي، اوس شاګرد چې دی هغه په کارګر سره دا خوشحاله کېږي، خو زموږ په صنفونو کې چوکیانې هم شته چې مثلا هغه زموږ لپاره داسې یو غیر ضروري شی دی. همدارنګه په ژمي کې د بخاري شته، په دوبي کې د پکو شته، هر ډول وسایل زموږ په مکتب کې دا هر څه وسایل هم موجود شوي دي. زموږ په مکتب کې مثلا یو بل داسې کار شاګردانو لپاره د ورزش او سپورټ لپاره ورسره موجود شوی دی، هغه د فوټبال میدان دی مثلا په هغه کې موږ بېلابېل ورزشونه ترسره کول چې ځوانانو د ورزشي پرمختګ لپاره دا یو ډېر ښه اقدام دی. بل نور ضروري کارونه چې هغه زموږ مکتب کې د کتابتون شتون دي، د لابراتوار شتون دي، او د همدارنګه د کمپیوټر لیب شتون چې مثلا ما خپل هغه کمپیوټر لیب، لابراتوار او خپل د کتابتون زه ورغلی یم، هر ډول کتاب، هر ډول مثلا په کمپیوټر کې شتون دي، یا په ټکنالوژي په څانګه کې زموږ یو شی په کار شوی دی، هغه زموږ لپاره برابر شوی دی. او هغه تجربې چې مثلا موږ په کیمیا، فزیک او بیولوژي مضامینو کې موږ ته راځي، هغه ټوله موږ مثلا د استادانو لخوا شوي دي، مدیر صاحب په مشوره سره په پوره وسایلو سره. هېڅ مشکل موږ په خپلو درسونو او په خپلو د ټکنالوژي په څانګه کې یا د لابراتوار په څانګه کې یا هم د کمپیوټر لیب او د کتابتون په څانګه کې موږ هېڅ مشکلات نه لرو. موږ د مکتب نور ټول غیر ضروري شیان چې مثلا ضروري خو راپسې وي چې راپسې دي، غیر ضروري کارونه راسوي دي، مثلا شاګردان د عامه پوهاوي لپاره په دیوالونو باندې تصویرونه رسمېدل، همدارنګه داسې نور غیر ضروري کارونه شاګردانو لپاره زده کېدل. مثلا تر ټولو یو بل مهم کار چې دی هغه دا دی مثلا موږ داسې شاګردان سره چې خپل په مکتب کې په کوم مکتب کې درسونه وایي، دوی په هغه مکتب کې خبر چې دا مکتب اصلا عملي دا نوم د بچي لپاره درسول شوی دی، ولې پرې ایښودل شوی دی. خو زموږ په مکتب کې د عامه پوهاوي لپاره دغه پوسټر داسې لګول شوی دی چې مثلا موږ د مکتب هر شاګرد چې وغواړي د خپل مکتب په باره کې معلومات ترلاسه کړي، په داسې استفاده کولی شي خپل د مکتب باره. تاسو راپور ولیدئ چې له بده مرغه د یو شمېر ښوونځیو وضعیت ډېر خراب،
موږ د نمونې په توګه باندې د کندهار په ولایت کې په ښار او دوو ولسوالیو کې یعنې ډنډ او دامان ولسوالۍ د کندهار څلرمه، اتمه او اوومه ناحیه کې د یو شمېر ښوونځیو د وضعیت څخه دغه ریپورټ تیه کړی و. په مجموع کې په کندهار کې ښوونځي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کتابو نشتوالی، د مناسبو ودانۍ نشتون، کله کله هم په ځینو ښوونځیو کې د ښوونکو کمي، اوبو ته لاسرسی، د برق نشتون، منظمې ټولګي، د چوکیو او میزو نشتون. دا ټول هغه ستونزې وي چې زموږ په دې نظرتي ریپورټ کې مو رابرسېره کړي دي. له بده مرغه باید یادونه وکړو چې کله چې په ښوونځیو کې ښوونیز امکانات نه وي، داسې چاپېریال د زده کوونکو لپاره نه وي چې هغوی په ډاډه زړه باندې وکولی سي چې زده کړه وکړي، نو طبیعي خبره ده چې زده کړه یا ښوونه او روزنه با کیفیته نه وي. په نساجي لیسه کې د اوبو نشتون چې اوبه یې ترخې وي، مناسبې اوبه یې نه درلودې. په تعمیر یې ډېر پخوانی او دوی له مجبوریت څخه د دوو ټولګۍ شاګردان په یوه ټولګۍ کې کښېنولي وه چې د معارف د قانون پر اساس باندې چې ویل کېږي باید په یوه ټولګۍ کې 40 کسان وي، اما د نساجي لیسه کې په یوه ټولګۍ کې 80 کسان هم سره ځای پر ځای و چې د هغو تنظیم او ترتیب ډېر ستونزمن کار دی. نساجي لیسې د تشنابو شتون درلودی چې هغه د وناسو لیسه ده. متاسفانه هلته په هېڅ ډول باندې نه په عصري ډول باندې او نه په سنتي ډول باندې تشنابونو شتون نه درلودی یا تشناب موجود نه و. خیمې تاسې ولیدلې چې په ډېر بد حالت کې وه چې د خیمو څخه استفاده نه کېدله. همداشان په ډنډ ولسوالۍ کې د کلچاباد په سیمه کې د شهید محمد قاسم جان لیسه چې هغه وناس او ذکور دی، هلته هم تعمیر یې ډېر پخوانی او ماشومان یې په ډېر بد حالت کې په خیمو کې زده کړې کولې چې تاسو یې انځورونه ولیدله. د غازي امان الله خان لیسه د تشنابو مشکلات، د کمپیوټر لیف شتون و خو دوی د زده کړې لپاره کمپیوټران نه درلوده. د شهید عبدالقدیم پتیال لیسه 90 سلنه د کتابو کم یې درلوده. سردار مدد خان لیسه د تشنابو مشکل تر ټولو اساسي ستونزه دا وه چې د اوبو برما او د تشنابو ګټر څنګ پر څنګ وه، اوبه یې لړل سوي وه. هلته ټولګۍ په فزیکي لحاظ شتون درلودی خو د استفادې وړ نه وه. دا ریپورټ یو نمونهیي ریپورټ و چې ستاسو سره مو شریک کړل او غواړو چې په مجموع کې په کندهار ولایت کې د ښوونځیو لپاره د ښوونیز امکانات، مناسب چاپېریال، د تاوتریخوالي څخه لرې چاپېریال، با کیفیته ښوونه او روزنه عقلا موږ وکولی سو چې د مرسته کوونکو نهادونو په مرسته باندې د ښوونځیو لپاره امکانات آماده کړو، ښوونیز چاپېریال یې با کیفیته کړو چې هلته زده کوونکي که خوندي دي که ورنه پرته له هېڅ ډول ویرې، ګواښ، تهدید او پریشانۍ څخه زده کړه وکړي. مننه.